که غواړې چې ستا په عمر کې برکت راسي عمر دې زیات سي، که غواړې چې ستا په رزق کې برکت راسي رزق دې زیات سي، نو پر دې یو ښایسته حدیث باندې عمل وکړه او دا حدیث د خپل ملګرو سره ضرور شیر کا، ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی. زما د خولي خبرې نه دي، نو تاسې د زړه د اخلاص دا ویډیو مخ د سره شیر کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وایي که چیرې تاسې وسیله رحمي وکړئ نو په وسیله رحمي کولو سره الله به ستاسو په رزق کې برکت راولي او الله به ستاسې په عمر کې برکت راولي. اوس زه تاسې ته ښیم چې وسیله رحمي څه ته وایي. زموږ خلک په دې باندې خبر نه دي. وسیله رحمي دې ته نه ویل کېږي چې کله څوک تا سره ښه وکړي، تا سره ښېګړه وکړي، ته هم ورسره ښه وکړې، ته هم ورسره احسان وکړي، دې ته وسیله رحمي نه وایي. بلکې وسیله رحمي دې ته ویل کېږي چې یو څوک تا سره ښه نه وکړي، یو څوک تا سره ښېګړه نه وکړي، تا سره احسان نه وکړي، تا سره نیکي نه وکړي، ته د هغه باوجوده د سره ښېګړه وکړي، د سره احسان وکړي، د سره نیکي وکړي، هم دا وسیله رحمي ده. مثلا یو څوک تا سره سلام بند کړي، ته بیا بیرته ورته سلام کوي، دا وسیله رحمي ده. الله رب العزت وي موږ تاسې کې هم دغه صفت پیدا کړي. تاسې ټول ووایئ آمین.